سلامونه او ستړي مشئ. د 1989 کال د جولای 21مه نیټه د شپې 2 بجې دي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک ساده تلویزیونونو ته راټول شوي ناست دي. رنګونه یې الوتي او په حیرانۍ د یوې داسې شیبې انتظار کوي چې د بشریت په تاریخ کې په لومړي ځل ترسره کیږي. امریکایي ستورمزلی نیل آرمسټرانګ د ځمکې له سطحې څخه 2.8 میلیونه کیلومتره لرې له خپلې ستوربیړۍ څخه راښکته شو او په ویرېدلې بڼه یې خپل لومړی قدم د سپوږمۍ پر سطحه کېښود. It's one small step for man, one giant leap for mankind. په همدې سره انسان سپوږمۍ ته په رسیدو یوه نوې او له تصور پورته کارنامه ثبت کړه. خو دا کارنامه دومره اسانه او ساده هم نه وه. تر شا یې جالبه کیسه ده. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Retro, go, Rhino, go, guide, go, Patrol, go, Delcom, go, Yancy, go, Rockcom, Surgeon, go. It's one small step for man. د 1950 لسیزې په وروستیو کې امریکا له شوروي اتحاد سره په سړه جګړه کې اخته شوه. د دواړو هیوادونو ترمنځ په هره برخه کې سیالۍ پیل شوې وې. په 1950 کال کې شوروي اتحاد د سپوتنیک په نوم یو سټلایټ فضا ته واستاوه. دې چارې امریکا ته ټکان ورکړ او د ټکنالوژۍ په برخه کې د شوروي اتحاد د پیاوړي کېدو او د امریکا د شاته پاتې کېدو ویره ورسره پیدا شوه. یو کال وروسته یعنې په 1958 کې د امریکا ولسمشر ایسنهاور د ناسا په نوم د ادارې جوړېدو او فضا ته د لومړي انسان د استولو اعلان وکړ. خو شوروي اتحاد ترې وار مخکې کړ او د 1961 کال د اپریل په 12مه یې په لومړي ځل انسان فضا ته واستاوه. سیالي همداسې روانه وه او یو میاشت وروسته د 1961 کال د مې په 5مه نیټه امریکا هم یو تن فضا ته واستاوه. امریکا نارامه وه او لا یې هم داسې انګېرله چې شوروي اتحاد ترې مخکې دی. هماغه و چې د 1961 کال د مې په 25مه نیټه د امریکا نوي ولسمشر جان اف کینیډي د کانګرس په بیړنۍ ناسه کې یو ډیر مهم اعلان وکړ. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. هغه وویل زه باوري یم چې د 1960 لسیزې تر ختمېدو پورې به موږ سپوږمۍ ته انسان ولیږو او په خوندي ډول به یې بیرته ځمکې ته راستون کړو. خو د ولسمشر کینیډي دا خبره د نړۍ په هره برخه کې خلکو یو تش خیال او یوه ناممکنه چاره وبلله. هغه یو ځل بیا د امریکا په ټکزاس ایالت کې د زرګونو خلکو په وړاندې وینا وکړه او دا وینا یې تر اوسه د سپوږمۍ وینا په نوم یادېږي. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. د ولسمشر کینیډي دا ارمان په خپل ژوند پوره نه شو او په 1963 کال کې د ټکزاس ایالت په ډالاس ښار کې د یو موټریز کاروان پر مهال ووژل شو. خو د اپولو په نوم سپوږمۍ ته د انسان د لیږلو ماموریت لا ګړندی شو څو د وژل شوي ولسمشر ارمان په همدې لسیزه کې پوره شي. له دې وروسته د اپولو په نوم سپوږمۍ ته د انسان د لیږلو 10 ازمایښتي ماموریتونه ترسره شول. حتی یو ځل خو د تمریناتو پر مهال 3 ستورمزلو خپل ژوند هم له لاسه ورکړ. خو بالاخره 11 ماموریت لپاره نیل آرمسټرانګ، الډرین او مایکل کولن په هغه راکټ کې ناستې ته چمتو شول چې له 3 برخو جوړ شوی و. په لومړۍ برخه یعنې کمانډ ماډیول کې 3 واړه ستورمزلي ناست وو. ورپسې دویمه برخه یعنې سرویس ماډیول د تیلو، انرژۍ او نورو وسایلو لپاره ځانګړې شوې وه او د درېیمې برخې دنده یې دا وه چې ستورمزلي تر سپوږمۍ ورسوي او بیرته یې ځمکې ته راښکته کړي. د سهار په 9 بجو او 22 دقیقو راکټ له ځمکې څخه حرکت وکړ
په فضا کې د راکټ پر سر ایښودل شوی سیستم له راکټ څخه جلا او د سپوږمۍ پر لور حرکت کوي. تر 3 ورځو مزل وروسته د اپولو په نوم دا ستوربیړۍ د سپوږمۍ حریم ته داخلیږي. د سپوږمۍ پر سطحه د فضایي بیړۍ له ناستې څو ساعته وروسته نیل آرمسټرانګ له بیړۍ راښکته کیږي او خپل لومړی قدم د سپوږمۍ په سطحه ږدي. نیل آرمسټرانګ هلته له ښکته کېدو سره وایي دا د انسان لپاره یو کوچنی ګام دی خو د انسانیت لپاره یو اوچت ګام دی. پر ځمکه له 65 میلیونو څخه زیاتو خلکو دا صحنه په ژوندۍ بڼه لیدله. هغوی له سپوږمۍ څخه ځینې نمونې راټولې کړې، د حالاتو څارنه یې وکړه او له 1 ورځې څخه کمې مودې له تېرولو وروسته یې بیرته د ځمکې پر لور حرکت وکړ. په همدې سره امریکا خپله هغه ژمنه پوره کړه چې ویل یې په 80مه لسیزه کې به انسان سپوږمۍ ته لیږي او سلامت به یې بیرته ځمکې ته راستنوي. د سپوږمۍ د اپولو ماموریت ټولې چارې د امریکا د ټکزاس ایالت له هیوسټن ښار څخه کنټرولېدلې. ما د ناسا له همدې مرکز څخه لیدنه وکړه. په همدې ځای کې مې د ماموریت ټولې چارې د سپوږمۍ نمونې او دا چې په فضا کې ستورمزلي له څه ډول حالاتو سره مخ کېږي له نږدې ولیدل. له همدې ځایه مې لنډ راپور هم چمتو کړی. راځئ چې په ګډه یې وګورو. دا د امریکا د ټکزاس ایالت په هیوسټن ښار کې د ناسا هغه مرکز دی چې سپوږمۍ ته په لومړي ځل د انسان د تګ او بیرته په خوندي ډول د راتګ ماموریت ترې کنټرولېده. د ناسا د میشن کنټرول دا مرکز د ولسي خلکو د نندارې لپاره هم پرانیستل شوی څو خلکو ته د فضایي سیستم په اړه معلومات ورکړي او په دې اړه یې لا مطالعې ته وهڅوي. مرکز ته راتلونکو سیلانیانو ته په فضا کې د ستورمزلو د ورځنیو چارو لکه خوراک، څښاک، خوب او ورزش په اړه جالب لیکچر هم ورکول کیږي. This smile strap goes over your forehead to keep your head from bobbing up and down. وايي په فضا کې د خوب لپاره دا ډول بستره جوړیږي. د جاذبې قوې د نشتون له امله باید چت یا یوې خوا پورې ځان وتړل شي او بیا پرې خوب وشي. همدارنګه خوراک په کاسه یا دیګ کې نه بلکې په پلاستیکونو کې ساتل کیږي او خوړل کیږي. د اوبو د کمښت له امله ستورمزلي اړ دي چې د ځان وینځلو اوبو ترڅنګ تش ادرار هم تصفیه کړي او بیا یې د څښلو د اوبو په توګه وکاروي. Because the Skylab trainer was just here, it was collecting dust, but we wanted to showcase it to the public and create a center that basically involved the public with what NASA's doing so we could encourage people and inspire the younger generation. دا هغه کپسول دی چې ستورمزلي پکې سپوږمۍ ته ختلي او په خوندي ډول بیرته تر ځمکې را رسېدلي وو. کله چې ستورمزلي له سپوږمۍ څخه ځمکې ته راځي ټول سیستم له منځه ځي. یوازې همدا کپسول پاتې کیږي چې ستورمزلي تر ځمکې را ورسوي. مصنوعي فضا یا تشیال هم شته. په یوه برخه کې هماغه صحنه انځور شوې چې په لومړي ځل ستورمزلو د سپوږمۍ پر سطحه قدم کېښود او د امریکا بیرغ یې پرې راوځړاوه. له سپوږمۍ څخه راوړل شوې تیږې او ځینې نورې نمونې هم ایښودل شوي دي. د فضایي بیړۍ دننه برخه چیرته چې ستورمزلي خوراک، څښاک او خوب کوي، خو دا هر څه باید په هوا کې وکړي، کټ مټ لکه د دغو مجسمو په څیر. دا د ستورمزلو د روزنې او تمرین ساحه ده. دلته فضا ته لیږدېدونکې ستوربیړۍ تولیدیږي او د نوي نسل لپاره د تحقیق دروازې هم پرانیزي. په یوه بله څنډه کې بیا سپوږمۍ ته د تللو راکټونو یوه نمونه هم ایښودل شوې چې فضا ته د تللو پر مهال کارېدونکې بېلابېلې برخې پکې تشریح شوي دي. دلته ځینې هغه وسایل هم نندارې ته ایښودل شوي چې 50 کاله مخکې سپوږمۍ ته تللیو انسانانو هلته استعمال کړي دي.
جالبه یې دا چې د دې بوټ یوه بله جوړه په فضا کې ورکه شوې ده او اوس هم د ماموریت د کنټرول ټیم وخت نا وخت نړیوال فضایي سیستم ته پیغام استوي چې جوړه یې پیدا کړي. په هوا کې د راځړول شوي مصنوعي سپوږمۍ حرکت، نړیوال فضایي سیستم او د مریخ په اړه پراخ معلومات په هر چا کې دا انګیزه پیدا کوي چې د کائناتو په اړه لا ژوره مطالعه وکړي. د ناسا د دې مرکز تنظیمونکي وایي چې د مرکز یوه برخه یې سیلانیانو ته په دې موخه پرانیستې چې ځوان نسل په فضایي حریم او سیستم کې د تحقیق لپاره وهڅیږي او هغه ځای ته هم ځان ورسوي چې په اوس وخت کې انسانانو ته ناممکن ښکاري. د نړۍ د پرمختګ یوه نمونه مو په دې راپور کې ولیده. سپوږمۍ ته د انسان وروستی سفر په 1922 کال کې ترسره شو. د 1969 او 1922 کلونو ترمنځ ټول ټال 12 تنو د سپوږمۍ پر سطحه قدم کېښود او له هغې وروسته دا د 53 کاله پوره کیږي چې سپوږمۍ ته انسان نه دی تللی. ناسا اوس تازه ژمنه کړې چې تر 2040 کاله پورې به یو ځل بیا سپوږمۍ ته انسان ولیږي او دا ځل به د سپوږمۍ پر سطحه یو لړ پرمختللې څېړنې هم کوي. دا د ناسا په اړه راټول شوي معلومات. زه هیله لرم چې معلومات مو خوښ شوي وي. که تاسو سره په دې برخه کې کومه پوښتنه پاتې وي، کولی شئ په کمنټ کې ولیکئ. زه به هڅه وکړم چې ځواب یې درته پیدا کړم. په اخره کې یادونه کوم چې د چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي. الله مو مل.